لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر د روسیې فدراسیون د تاتارستان په جمهوریت کې د پوهنې وزیرانو نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې او پاکستان هیوادونو د لوړو زده کړو وزیرانو سره په جلا جلا ناستو کې وکتل. د لوړو زده کړو وزارت د څیړنې، تعلیم او ژباړې ریاست له لوري د یاد وزارت اړوند عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه سلطنه نویو جذب شویو استادانو فاضلانو ته د علمي څیړنیزو مقالو د خپرولو د څیړنې میتود په اړه شپږ ورځنی ورکشاپ پیل شو. یکشنبه د لوړو زده کړو وزارت د برېښنایي چارو د ښه والي په موخه د دغه وزارت مالیې او ادارې معین مولوي حافظ محمد حامد حزیب په حضور کې د 1250 کیلو ترانسفارمر فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د فدراتیو روسیې تاتارستان جمهوریت په فورم غونډه کې د ګډون جزئیات د دغه وزارت له رهبرۍ سره شریک او د هغوی د کارونو راپور واورید. د لوړو زده کړو وزارت د صلاحیت لرونکي پلاوي له لوري د شمال زون بیلابیلو پوهنتونونو لپاره د کادري بستونو تخصصي ازموینه واخیستل شوه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالیې او اداري معینیت شورا د همغږۍ ناسته د دغه وزارت مالیې او اداري معین په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو ریاست له لوري د 4 دایر شویو ورکشاپونو فارغانو ته تصدیق پاڼې وویشل شوې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په خپل کاري دفتر کې د اروپایي هیوادونو د مسلمانانو د مساجدو، مکاتبو او مدارسو ټولنې له استازیو سره وکتل. د لوړو زده کړو وزارت راتلونکي 15 کلن ستراتیژیک پلان د ځواکمنتیا او غني کولو په موخه د دغه وزارت د منصوبینو او کارکونکو نظرونه او وړاندیزونه د محیطي تحلیل پوښتنپاڼې په وسیله راټول شول. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو معین په مشرۍ یو پلاوي د وردګ پوهنتون عمومي ارزونې په موخه یاد پوهنتون ته سفر وکړ. د نصاب ملي کمیسیون نوبتي غونډه د دغه وزارت د تحصیلي نصاب او ملي نصاب کمیسیون رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي په مشرۍ جوړه او د اجنډا له مخې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او نظرونه تبادله شول. چهارشنبه د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د هغې پریکړې پر اساس چې د تیر حکومت طلبات تثبیت او سنجش شي، د لوړو زده کړو وزارت د مالیې او ادارې معین په مشرۍ په همدې موخه جوړه شوې موظفې کمیټې خپله لومړنۍ ناسته ترسره کړه. د لوړو زده کړو وزارت رهبرۍ شورا د پریکړې پر اساس د دغه وزارت د څارنې او ارزونې رئیس انجینیر سید اسماعیل روحاني په مشرۍ یوه ګډ پلاوي د راځي خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه او ارزونه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو معین په مشرۍ پلاوي میدان وردګ ولایت ته د خپل کاري سفر پر دوام د وردګ پوهنتون له محصلینو سره ناسته وکړه. پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په یوه ناسته کې د خصوصي پوهنتونونو د استازو ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. د مرکز او ولایتونو د نشراتو امیرینو د ظرفیت لوړونې او همغږۍ د روزنیز ورکشاپ دایرولو چمتووالي په موخه د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکو رئیس په مشرۍ غونډه ترسره شوه.